افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. نن راځو د لغاتونه وایو. دوستانو یو شمېر مهم لغاتونه مې راجمع کړي دي په دې ویډیو کې ترڅو یې زده کړو. هم یې جمع حالت ده هم یې مفرد حالت ده. راځو شروع کوو. دی ورتر لغاتونه: سینګولر مفرد، پلورال جمع. دیر نامه نوم، دی نامن نومونه. دیر ویروف کار یا مسلک، دی ویروفه مسلکونه. دیر هوند سپی، دی هونده سپیان. دی کتزه پشی، دی کتزن پشیانه. دیر گارتن باغ، دی گرتن باغونه. راځو ادامه وایو. ورتر لغاتونه: سینګولر مفرد، پلورال جمع. Das Wort لغات، دی ورتر لغاتونه. دی بریله عینک یا چشمه، دی بریلن جمع ډیر عینک یا ډیر چشمه. دی شتات ښار، دی شتات ښارونه. دی شوله مکتب، دی شولن مکتبونه. دیر بوس بس، دی بوسه بسونه. راځو ادامه وایو. دوستانو مخکې له دې نه چې درس ادامه ووایو له تاسو ټولو نه په خورا درنښت هیله کوم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه د چینل په سبسکرایب کولو سره تاسو هیڅ نه کمیږي، هیڅ مصرف مو نه ورباندې راځي، صرف څو ثانیې وخت مو نیسي او کله چې د چینل څومره سبسکرایبر زیات وي په هغه اندازه یوټیوب دا ویډیو تر زیاتو خلکو پورې رسوي، ترڅو وکولای شو ټولو ته په ګډه خدمت وکړو. نو ټولو نه مې هیله ده چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو درس ادامې ته. دی ورتر لغاتونه: سینګولر مفرد، پلورال جمع. دی تور دروازه، دی تورن دروازې. داس اوتو موټر، دی اوتوس موټرونه. داس دخ چت، دی دخر چتونه. داس بیت تخت یا کټ یا بستره. دی بیتن کټونه یا تختونه. دیر تفه قالینه، دی تفه قالینه. دوستانو یو څه تاسو به تاسو متوجه اوسئ، کوم دلته فکر کړئ د جمع په حالت کې ټول نومونه ارتیکل شي ده دی ده. د جمع په حالت کې د ټول نومونو لپاره ارتیکل دی ده. دا لغاتونه دوستانو کوشش وکړئ هر لغات له ارتیکل سره زده کړئ او له جمع سره زده کړئ، ځکه چې کله تاسو یو لغات له ارتیکل او له جمع حالت سره زده کړئ په آینده کې چې کله تاسو جملې جوړوئ یا یو لغات غواړئ په جمله کې استفاده کړئ تاسو هیڅ مشکل نه لرئ. سل په سلو کې په جرمني کې باید یو کس لغات له ارتیکل سره زده کړي او جمع حالت هم زده کړي. دا و درس. تر بیا بلې ویډیو. دی الله په امان.